بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ او ستاسې نننی درس د لیکسیون 39 یعنی 39 درس د 39 سپیله buchstabieren داسې راځي. ښه ګرانو دوستانو شروع کوو. د درس دلته وایي diese Wörter kenn ich schon یعنی څه diese یعنی دا Wörter یعنی جملې kenn یعنی پیژنم ich زه schon یعنی ښه یعنی دا جملې زه ښه پیژنم. ښه فامیلی یعنی فامیلی ښه دی فامیلی یعنی دا غونډه یو کورنۍ ده. بل ګورئ دوستانو مخکینی درس کې چې مثلا چې هغه وایي چې مثلا چې عکس راوړئ او بیا مثلا هغه د خلکو نومونه چې اخیستل مثلا دغسې بیا چې عکس وي که نه بیا کولی شي چې داسې یو دانه معرفي کوي. ښه دی فامیلی یعنی دا غونډه کورنۍ. ښه دلته وایي چې د الترن یعنی والدین یا مور و پلار. او ګورئ دوستانو دغه یو مور ده او دغه پلار ده مثلا د دغو ماشومانو. ښه د التن یا الترن مثلا ځکه دوستانو دغه ار چې ده مثلا د اکثره ځایو کې مثلا دغسې چې شاته پسې بل حروف راغلی څوک یې صحیح استعمالوي څوک یې نه استعمالوي صحیح. ښه التن مثلا یعنی مور و پلار. او هغه ده د موته یعنی دغه د علامه پې شوې ده چې مور. در فاته یعنی پلار. دا وګورئ دغه پلار ده د دغه جلۍ. مثلا دلته وایي در بغوده یعنی ورور د دغه جلۍ دغه ورور ده. او دلته وایي چې د شوسته یعنی خور دغه جلۍ د دغه هلک خور ده. دس بیبي یعنی دغه ماشوم ده بیخي وړکی ماشوم. ښه حیوان موږ او تاسې حیوان نه وایم حیوان خو ځناور ته وایي. ښه دوستانو چې اکثر ځای کې مثلا غلط پوه نه شئ. حیوان یو حیواني یو حیواني یو حی باندې راځي یو مثلا هغه باندې راځي که نه. ښه حیوان یا ماشوم بیخي وړکی ماشوم. ښه خلاصه ښه د اوما یعنی نیا یا انۍ یعنی د مور یا د پلار مور مثلا انۍ د دغو دواړو ماشومانو دپاره انۍ کېږي که نه. موږ تاسې نیا یا انۍ وایو. د اوما یعنی نیا یا انۍ. دلته وایي در هغه در اوپا یعنی بابا یعنی د پلار او که د مور پلار می هم هغه د دې لپاره در اوپا یعنی بابا کېږي ورته. څوک اکثره دوستانو مثلا د پلار ته نیکه هم وایي خو لیکن د زما په نظر باندې نیکه خو ما ته داسې خاص هغه نه ښکاري ځکه چې موږ چې د بابا نه پورته شي بیا نیکه شي بس هغسې دغه نه پورته هغه اوچتېږي. خو لیکن هغه اکثره خلک یا دوستان چې مثلا که نیکه هم ورته وایي خو لیکن هغه موږ خو د پلار ته یا د مور پلار ته مثلا هغه ته بابا وایي. ښه امیدوارم تاسې دوستانو په دې درس باندې پوه شوي یعنی در اوپا یعنی بابا. ښه ګران دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم. او نننی درس هم کم و امیدوارم تاسې په دې باندې پوه شوي یئ. ښه فی الحال چیس.